په خپلو ګناهونو دې وژاړه، نه بیا به څه چې نجات به یې ملي، بیا به څه د شرونو نه بچ شي، بیا به د قبر د عذاب د دې نه به بچ شي، بیا به څه د جهنم نه بچ شي، جنت ته به دې الله داخل کړي، نجات به ومومې. که ته غواړې چې ته د شرونو نه بچ شي او قیامت کې هم د عذابونو نه بچ شي، نو دا درې کارونه هغه وکړه. یو د خپل ژبې مالک شه، او دویم خپل کور کې کښېنه ډېر ګرځه، او دریم هغه دا دی چې دا خپل ګناهونه دې رعایت کړه او دې باندې وژاړه، الله ته توبه وباسه، بیا به د نجات والا وګرځي. سلف مبارک راځي، سلف علماو چې به وو دې کې به یو کس یوه ګناه به ترې شوې وه، ته لږ متوجه شه دې خبرې ته. سلف ډېر قیمتي خلک وو، سلف صالحین، زمونږ او ستاسې د دین مشران دا ډېر نیکان خلک، دا ډېر اوچت خلک. خو انسانانو چې کله به ترې ګناه وشوله، ګناه یوه ګناه به ترې وشوله، 40 کاله به یې یادوله، فلاني وخت کې مې ګناه کړې ده، د الله نافرماني مې کړې ده. موږ او تاسې بې شمېره ګناهونه وکړو، خو بېرته مو دا چې ته وویلې چې یاره موږ نه ګناه شوې ده، راشه الله ته توبه وباسمه، بخښنه د خپلې ګناه هغه غواړم. دا مو شي ته ونه ویلې. او که یو ځل ملاس هسې اوچت کړه، یا الله ما معاف کړي، یا الله زما مور پلار معاف کړي، یا الله تا ته مې د خپلو ګناهونو نه توبه ده، بس ته به وایې چې الله د بره نه تا ته وحی وکړله او دا ټول ګناهونه یې له معاف کړه، بیا چې لاس پسې نه اوچتې. حال دا دی سلف صالحین هغې نه چې به یو خطایي وشوله، یو ګناه به ترې نه وشوله، 40 کاله به یې یادوله. محمد بن سیرین رحمه الله بارک راځي، وایي د ده نه یوه ګناه شوې وه، 40 کاله بعد یې رایاده شو، بیا یې ژړلې او هغه ګناه یې خپله رایادوله چې ما نه د الله نافرماني رانه شوې ده، ما د خپل رب نافرماني ویې کړې ده، دا یې یادوله. د خپل ګناهونه رایادوه، د هغې توبه وباسه، که دې وینې ایستله دغه سزاګانې دله بیا الله رب العالمین هغه درکوي. هغه سزا هغه دا ده چې بیا به دې زړه سختېږي، بیا به د قرآن د علم نه محرومېږي چې کله دې خپل ګناهونو باندې نه ژړلې. ګناهونه دې رعایت کوه، الله ته وژاړه، الله به دې د دغه سختۍ نه خلاص کړي، دغه سزا نه به دې الله خلاص کړي، زړه به دې نه سختوي، زړه به دې برابري، عبادت څه به دې مینه، محبت به دې ورسره، په عبادت به خوشحالېږي، په ګناه به بیا خفه کېږي. دریم ومن نسی الموت عقب بثلاثة، چا چې خپل مرګ یې هېر کړ دله به الله رب العالمین 3 سزاګانې ورکړي، 3 سزاګانې. یاد لره مرګ مو یاد دی، دې ته فکر وکړه چې ستا مرګ یاد دی که یاد دی نه دی. مرګ رانه هېر، والله العظیم زمونږ او ستاسې د دې حالاتو نه داسې معلومېږي چې زمونږ نه مرګ هېر دی، او د چا نه چې مرګ هېر دی د هغې دقسې حال لکه څنګه چې زمونږ او ستاسې حال. او چا چې مرګ هېر کړه الله له 3 سزاګانې ورکوي، 3 سزاګانې. یو هغه دا دی چې دا انسان به همیشه دپاره کوشش دا کوي، وی به یې سبا به توبه وباسمه، بل سبا به وباسمه، روژه کې به وباسمه، اوس خو ځوان یم چې بوډا شومه بیا به توبه وباسمه. په دې کې به وخت تېرېږي. دا لویه سزا ده چې الله یو انسان له ورکړي، دا لویه سزا ده چې یو انسان دواره د ګناه نه وروسته توبه نه وباسي. دا غټ عذاب دی چې یو انسان له الله ورکړي چې هغې له توفیق د توبې نه ورکوي. تأخیر التوبه، دا سړی به بیا دا توبه به وروسته کوي، سبا به بخښنه وغواړمه، بل سبا به یې وغواړمه، جمعه کې به یې وغواړمه، رمضان کې به یې وغواړمه، لا اوس ځوان یم چې کله بوډا شمه بیا به یې وغواړم. دا لوی عذاب دی چې دې انسان له الله ورکړ، د ده نه مرګ هېر دی، نه ځکه له توفیق د توبې نه میلاوي. دویم هغه دا دی چې ومن بحرمات الحسنات، دا انسان به د نیکیانو نه محرومېږي، د عباداتو نه به محرومېږي. ولې د عبادات نه محرومه شو؟ ځکه د عباداتو نه محرومه شو چې ده مرګ هېر کړی دی، دته خپل مرګ نه دی معلوم، دا یاد نه دی چې زه مرمه، دا ورته نه ده معلومه چې یوه ورځ به د بل چا په اوږو باندې بار یم ودیرې ته به وړلی کېږم، دا ورته نه ده یاد. نه الله له سزا دا ورکوي چې د عباداتو توفیق وله نه ورکوي، د حسناتو توفیق وله نه ورکوي. او دریم هغه دا دی چې ویخرج حلاوة العبادة، دې انسان له دریمه سزا الله دا ورکوي چې د عبادت هغه خوند به د ده د زړه نه هغه وباسي،
د ده په ذهن کې به د عباداتو سره به مینه نه وي دله به عبادت خوند او مزه به نه ورکوي ته وګوره ته په دې خپل عبادت باندې خوشحاله یې که نه آیا چې کله دا مونځ وګد شي زړه دې خوشحالېږي که نه خفه کېږي غوسه یي مونځ کې لږ وګد شي دواره شاته نه ټوخي کې لګې دا زموږ او ستاسې حال دی د چا چې مرګ یې شو 3 سزاګانې الله ورکوي یو سزا وله هغه دا ورکوي چې دا به توبې له به وختونه ورکوي نن توبه وباسم او توبه یې وباسم او روژه کې وباسم او اوس ځوان یم چې بوډا شوم بیا یې وباسم یو سزا وله الله دا ورکوي دویم وله دا ورکوي د نیکیانو توفیق به تا ته نه میلاویږي خو به اوسګارې خو سبحان الله به نشي ویلی خو به روغ جوړې خو یو بله بندګي به نشي کولی او درېیمه سزا وله الله دا ورکوي چې د عبادت خوند د دې انسان نه اخلي عبادت به وله بیا مزه نه ورکوي خوند به وله چې دی هغه نه ورکوي او چا چې مر یاد او مر 3 ګټې به دا سړی کوي 3 ګټې یو دا دی چې دا به ګناه چې دې کېږي دواره به توبه وباسي دیم هغه دا دی چې دې ته به توفیق د حسناتو میلاویږي لکه مر راپسې دی وخت کم دی عمر دا دی نږدې دی راشه د الله بندګي پکې وکړه بیا به بندګۍ نه ډېرې کوي او دریم هغه دا دی چې دا انسان به په دې عبادت باندې خوشحالېږي دا عبادت به وله یو خوند او یو مزه به وله بیا ورکوي امام قرطبي رحمه الله د دقاق رحمه الله نه نقل کړي دي هغه وی من اکثره وی هر هغه انسان چې د هغې د مرګ ذکر هغه ډېر کوو د مرګ ذکر نو دې سړي ته به 3 شرافتونه میلاو شي 3 اشیا به ورته الله په اعزاز کې دله ورکړي یو هغه دا دی چې تعجیل التوبه دا به دواره به توبه وباسي چې کله دې ګناه کېږي تعجیل التوبه به ورته نصیب شي ګناه چې دې وشي دواره به بیا توبه وباسي یا الله ګناه رانه وشو ستا نافرماني رانه وشوله جاړې به یا الله ما معاف کړه دویم هغه دا ده چې وقناعة القلب په زړه کې به الله قناعت ماده پیدا کړي لږ مال به ورسره وي لږ مال خو دا به په دې باندې راضي وي دا د الله تقسیم دی دا ډېر شی دی که دا نه وی نو څه به هم کړی وی او همدا الله را کړي دی او همدا زما کافي دی او دې باندې زما کار کېږي زه په دې باندې راضي یم الله دې راضي شي او دریم دا دی ونشاط العبادت په عبادت کې به نشاط پیدا کړی شي دا به عبادت ته خوشحالېږي خوند او مزه به وله بیا ورکوي ومن نسی الموت او چا چې مرګ یې که مرګ نو دې انسان ته به 3 سزاګانې په 3 شیانو باندې به ورته الله سزا ورکړي یو دا دی چې تصویب التوبه توبه به وروسته کوي لګوي دویم هغه دا دی چې وترک رضا بالکفاف دا چې الله له څومره مال ورکړی دی په دې باندې به نه خوشحالېږي دا به همدا وایي چې یاره خلکو څه ډېرې دي ما څه کمې دي په کار ده چې دا زما مال هغه ډېر شي او دریم دا دی والتکاسل فی العبادات په عباداتو کې به دا سړی سست شي عبادت به له خوند او مزه به یې نه ورکوي